السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیری خلک دعاګانې غواړي او دغه دعا غوښتونکی هیله لري چې باید ژر تر ژره د دعا پایله دی په خپلو سترګو باندې وویني. که چیرته داسې ونه شي دی مایوسه شي، بیا نور دعاګانې نه غواړي او دلته بیا شیطان هم پر ده باندې حمله کوي، ده ته وایي چې دعاګانې مه غواړه، ستا دعا نه قبلیږي. داسې نه ده، هر مسلمان چې دعا کوي الله عز وجل د دعا قبلوي، خو دعا یو څه مراتب لري، 3 حالتونه لري. یو دعا حالت دا ده چې کله یو انسان دعا کوي له الله عز وجل څخه دی دعا غواړي، سمدستي د دعا قبلیږي، د دعا نتیجه په خپلو سترګو ویني. دوهم، کله چې دی دعا غواړي د الله تعالی څخه څه غواړي، الله تعالی د دعا مني، الله تعالی د دعا قبلوي، خو دلته دته په تقدیر کې یو څه لیکل شوي، یو مصیبت که هر ډول مصیبتي، کله چې دا انسان دعا غواړي دغه دعا ځي دغه مصیبت مخ ورډب کوي. 3م حالت د دعا دا دی چې کله یو انسان دعا غواړي دا دعا ورته ذخیره کیږي، په ورځ د قیامت کې دغه دعا دته بیا ګټه ورسوي. او نن سبا دغه فرصت چې زموږ او ستاسو ترلاسه کړی دی چې دغه د روژې میاشت ده، دغه د دعا د قبلېدا لپاره بهترین موسم دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای د مؤمن سړی چې روژه نه ولي، کله چې دی افطاري کوي، کله چې دی روژه ماته کوي، د دعا نه رد کیږي، یا یې سمدستي دعا قبلیږي او یا ورته ذخیره کیږي. نو روژې میاشت ده، د دغه فرصت څخه ګټه واخلئ، دعاګانې وغواړئ. السلام علیکم ورحمت الله.